د قضایي څه مطلب دی، د کفارې څه مطلب دی، دغه په خپل منځ کې فرق څه دی. د قضایي مطلب دا دی چې یو سړی یا یوه ښځه رژه وخوري، په هغه نه بعد د هغې رژې قضایي وکړو، دا ته یې قضایي قضا. او یو دی کفاره. د کفارې مطلب دا دی چې یو کس لګاتار بغیر د ناغې نه مسلسل 2 میاشتې لګاتار دغه رژې ونیسي، که سړی وي او که ښځه وي، نو دا ته یې کفاره. که چیرې دغه 2 میاشتې په میانځ کې ایوارز داسې روغله چې هغه په دغه رژې کې ناغه وکړله، تسلسل یې ختم که، نو په دغه صورت کې د کفاره مکمله ختم شوله، بیا و دغه د سر نه بیا رژې نسی. که لاس رژې نیولې وي په میانځ کې تسلسل ختم که یوارز رژې نه ونیولې، دغه بیا د سر نه بیا رژې نسی. نو په کفاره کې تسلسل ضروری دی، لګاتار پی در پی همیشه د پورا 15 رژې نیول په میانځ کې څه فاصله نه وي پکې، په میانځ کې رژه کې پرې نږدې، دا تسلسل په کفاره کې ضروری دی. که چیرې یو کس یا یوه ښځه د بوډاوالي د وجې نه یا د سخت بیماري، د دایمي بیماري، همیشه بیمارۍ د وجې نه د دغه د رمضان مبارک د کفارې رژې نشوی نیولی، بیا شریعت یوه لار ورته وشوي دو چې دغه د پوره دا ضروري دو چې هغه د 15 مسکینون ته 2 ټیمه ماړۍ ورکوي. هغه ماړۍ د خپل وس د خپل طاقت مطابق، لکه څرنګه چې عام سړي ته ماړۍ ملاویږي، نو که یو سړی بوډا وي هغه د بوډاوالي د وجې نه د کفارې رژې نشي نیولی، 15 رژې نیول د یغ د پوره مشکله چار وي. یا یو کس داسې وي چې هغه بالکل دمره سخته بیماري وي چې وجده بیماري وي، تیزه بیماري وي، پاکه د رژې نشي نیولی، بیا دغه د پوره شریعت دا رخصت دی چې هغه و 15 مسکینون ته ګایز وګاین 2 ټیمه ماړۍ ورکوي. دویمه خبره، قضایي رژې کې تسلسل ضروری نه دی. که چیرې په میانځ کې وقفه هم راغله، نو دا وقفه هم صحیح دو، نو قضایي رژې د صحیح کېږي. مثلا یو کس ته یغ باندې لاس رژې پوته دي، لاس رژې خوړلې دي، د یغې لاس رژې قضایي کو، نو که چیرې په میانځ کې دغه سړي یا دغه ښځې 15 رژې ونیولې، بیا یوه 2 ورځې پرېښولې، اخرې بیا رژې ونیولې، نو د میانځ کې وقفه چې کومه دو، دا د قضایي رژې د پوره هیڅ نقصان نه جوړوي، بلکې که په د میانځ کې فاصله وي او که نه وي، قضایي رژې د که تسلسل نه وي پکې، بیا هم صحیح دو. که چیرې وقفه پکې روشي، بیا هم قضایي رژې باندې هیڅ اثر او هیڅ فرق نه لویږي. درېمه خبره، چې کوم سړي باندې د رمضان مبارک د رژې کفاره لازمه وي، یا په ده باندې رژې پوته وي، قضایي رژې وي، بیا د دغه قضایي او د دغه کفاره دا په خپله کو. داس نشي کړلی چې هغه رژې په خپله وخوري، د هغې کفاره په ده باندې خپله لازمه وي، د هغې د ادا کولو دپاره، د هغې د قضایي او د هغې د کفارې ادا کولو دپاره بل چاته روپۍ ورکړو، یا بل څوک په کرایه باندې ورته ونیسي. نه، د قضا شوي خپلې دي، کفاره په تو باندې لازمه شوې دو، دغه ادایګي هم په تو باندې لازمه دو، د دغه کفاره ادایګي هم په تو باندې لازمه دو. نو داس نشي کېدلی چې یو سړی هغه ته بل کس په کرایه باندې ونیسي چې ته د مور رژې قضایي ادا کا، دغه کفاره ته ادا کا. په شریعت کې داسې تصور کله هم نشته. د بیماري د وجې نه که چیرې د کفارې په رژې کې وقفه روشي، تسلسل ختم شي، په میانځ کې یو سړی بیمار شي، دای رژې د کفارې نه سي، په میانځ کې بیماري ورته راغله، بیمار شه، نو د بیمارۍ په وجه باندې یغ رژه پرېښوله، نو د دغې رژې پرېښولې په وجه باندې و چې کله هم دا سړی دا ښځه د بیماري نه ټیک شي، په ان بعد بیا د نوي سر نه رژې نسي، هغه د بیمارۍ په وجه باندې دغه د رژې تسلسل ختم شي، په میانځ کې وقفه پکې راغله، دغې وجې نه شریعت فرمایي چې دغه سړی یا دغه ښځه بیا د نوي سر نه رژې نسي. نو بیمارۍ د وجې نه هغه په کفاره کې چې کوم تسلسل دی ختم شه، لہذا که لاس رژې نیولې وي، 20 نیولې وي، 30 نیولې وي، 40 نیولې وي، نو څه ورته پوته وي، نو بیا بیمار شه، حتی که چې په آخري رژه نه یوارز مخکې هم بیمار شي، دا د ټولې د کفارې تسلسل ختم شه، د سر نه بیا رژې نسي. که چیرې یوه ښځه وي هغه د کفارې رژې نسي، په دا میانځ کې دته بیماري ولګېږي، مینسز ورته شروع شي، ماهواري ورته شروع شي،
بیا په آنه بعد چې کله دغه ښځه بیموري نه پوکول نه ورسته هغه بیا د رژې شریکو نو په دا میانځ کې چې کومه وقفه راغله د وقفه د دغه کفارې د رژې دپاره نقصاني نه ده. نو ماهواري دا یو داسې شی دی چې دا همیشه تقریبا هره ښځه ته درځي. نو شریعت په دا کې رخصت ورکړی دی، په دا کې معافي ورته ایښودو چې که چیرې یوه ښځه داسې وي چې هغه د کفارې رژې نه سي. نو که چیرې داسې وایي چې شریعت رخصت نه وي ورکړی نو ښځه ته داسې موقع میلاوېدلی هم نه شي چې په هغه کې شپېته رژې ونیسي مسلسل، ځکه چې دا خو ماهواري د ښځې سره بالکل تړلی شی دی. نو شریعت رخصت ورکړی دی چې که چیرې ښځه داسې وي چې هغه 100 رژې نیولې وي، 100 نه بعد اته بیموري شروع شي، بیا په بیموري نه ورسته بیا هغه ښځه دوباره بیا رژې نیول بیا شروع کړو. نو چې کله هغه رژې بیا ونسي نو هغه مخکې چې کومې رژې دي هغه هم په دا کفاره کې شمیرل کېږي، هغه رژې ختم کېږي نه. نو ماهواري یو داسې شی دی چې هغه ښځه ته وشي د هغې ماهواري په وجه باندې په میانځ کې چې کوم بریک راغلی دی، فاصله راغلی دو، تسلسل ختم شوی دی، هغه تسلسل نه ختم کېږي نو دغه ټولې رژې سره جمع کېږي، دغه نو کفاره دا پیره کېږي. او که چیرې یوه ښځه داسې وي چې هغه ته د نفاس بیماري راشي، بچی پیدایش نه بعد چې کومه وینه ښځه ته راځي هغه ته د نفاس وینه یې د هغې زیات مدت 40 ورځې دی، کم مدت یې کېدلی شي 10 ورځې، 15 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې دا کېدلی شي. نو که چیرې ښځه ته د نفاس بیماري راشي د کفارې رژې په میانځ کې نو د دغې ښځې تسلسل ختم شي. که څه د حیض په بیماري کې دا تسلسل نه ختم کېږي، کفاره پیره کېږي، اول رژې هم ورسره شاملوئ، وروسته هم شاملوئ، خو نفاس که چیرې ښځه ته راغی بیا د تسلسل ختم کېږي، دا ښځه بیا د نوي سر نه رژې نه شي، ځکه چې دغه ښځې ته پته ده چې زه مې اوس د کفارې رژې شروع کړلې، 100 ورځې نه بعد د مو بچی شي، 10 ورځې نه بعد د مو بچی شي، 40 ورځې نه بعد د مو بچی شي، نو هغې ته پته ده بیا هم کفاره شروع کړې ده، د کفارې رژې شروع کړې دي، نو په دغه صورت کې و دغه ښځه بیا د نوي سر نه رژې نه شي. په دا کې یوه غلط فهمي خلک دا هم کو چې ډېر خلک داسې چې هغه ښځه ته چې کله هغې بچی پیدا شي، بچی پیدایش نه بعد خاوند خپله ښځه ته ورنږدې کېږي نه، ښځه لمونځ نه کو، رژې نه نیسي، پوکي نه اختیاروي، ولې چې د مو 40 ورځې دي پیره 40 ورځې زیات نه زیات مدت دی، او کم مدت ته هغې 10 ورځې کېدلی شي، 15 کېدلی شي، 20 کېدلی شي، چې کله هم په بچی پیدایش نه بعد ښځه ته وینه ودرېږي، په پوه شي چې د مو وینه ختم شوله، نفاس مې ختم شه، په نه بعد هغه رژه هم نیسي، په هغه نه بعد لمونځ وکړو، هر عمل کړی چې لکه کومه چې پوکه ښځه کړو. نو دا د نفاس او د داسې حیضه چې کومه ښځه ده دغې په میانځ کې دا فرق دی. بله خبره دا ده چې د کفارې د رژې تعلق دا صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره دی. که چیرې یوه سړی یا یو ښځه داسې وي چې هغه د رمضان مبارک د میاشتې نه علاوه په بله میاشت کې په بله رژه کې هغه رژه نه موته شي، رژه موته کو، یا د رمضان مبارک د رژې قضایي کو په بله میاشت کې هغه بیا ځنې موته شي، بیا هغه رژه وخوري، په داسې صورت کې په هغه ښځه باندې کفاره نشته، ځکه چې د کفارې تعلق دا صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره دی، د بلې میاشتې سره د کفارې تعلق کله هم نشته، بلکې په هغه ښځه باندې صرف د هغې رژې قضایي